جامد په لغت کې څه ته وایي والي ته ویل کېږي او په اصطلاح کې جامد چا ته وایي جامد د هغې کلمې ته وایي چې نه دا د چا نه مشتق وي او نه د ده نه څه مشتق کېږي نه دا د چا نه جوړي او نه د ده نه څه جوړي صحیح دی د کنجوسانو جب وي صحیح دی چې څه راوځي ورځې دې ته څه وایي جامد وایي صحیح شو و جامدان کې نه مصدر باشد دا څلورم نمبر خبره ذکر کوي تعریف د جامد و جامدان کې نه مصدر باشد و نه مشتق او جامد دا هغې ته ویلی کېږي چې نه مصدر وي او نه مشتق وي چون رجل و جعفر لکه رجل او جعفر ورسېدې واکشه دلته د دې جامد په تعریف باندې اعتراض راځي اعتراض دا دی چې رجلون دا جامد دی د دې تسنیه رجلانې د دې نه تسنیه جوړېږي رجلانې او جمع ترې جوړېږي رجال او تصغیر د دې نه جوړېږي رجیلون صحیح شو او دا څه دی جامد او تاسو ویلې چې جامد هغې ته وایي چې د هغې نه بل څه څیز نه جوړېږي رجلون جامد دی او د دې نه تسنیه جمع او تصغیر څه کېږي جوړېږي اعتراض ورسوي اعتراض دا دی چې تاسو ویلې جامد هغې ته وایي چې د هغې نه څه شی نه جوړېږي زه به درته وښیم چې جامد به وي د هغې نه به نور اشیا جوړ شوي وي لکه رجلون د دې نه تسنیه څه راځي رجلانې جمع څه راځي رجالون دا ترې جوړ شوی او تصغیر یې څه راځي دا ترې نه جوړېږي جواب دا دی چې موږ وایو چې جامد هغې څیز ته ویلی کېږي چې د هغه نه بل څه نه جوړېږي دغه اشیا خاص دي دا اشیا څه دي خاص دي چې هغې ته صراف حضرات 12 اقسام وایي څه ورته وایي دا 12 اقسام چې مونږ وایو جامد نه به څه نه جوړېږي دغه 12 اقسام ترې مراد دي چې دا به ترې نه جوړېږي چې 12 اقسام چې دي یو فعل ماضي فعل مضارع فعل امر فعل نهي فعل جحد فعل نفي اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه اسم تبذیر اسم ظرف اسم اعلی دغه 12 شیان به ترې نه جوړېږي دغه 12 شیان ترې مراد دي صحیح دی نور تسمیه او جمع دا خو به ترې نه په دې ورسېدل